عزتمندو زما په سر باندې د شپې په تکه توره تیاره کې تاسو وینئ په اسمان کې د 14مې سپوږمۍ ولاړه ده. دا سپوږمۍ موږ ته رڼا هم راکوي او یو پیغام هم راکوي. څه پیغام راکوي؟ نو غني خان هغه پیغام موږ ته په یو نظم کې په داسې انداز بیان کړی دی چې غني خان وایي که هلال پیغام د نور د خندا د رڼا نه وي، ما ته غوره توره شپه ده ډېره غوره د هلاله. او که د ژوند مقصد بل نشته بس جړل دي سوځېدل دي، نو بیا خو دې دا خپل جوش په بیرته واله، دا خپل هوش په بیرته واله. ولې؟ ځکه چې زه پتنګ ستا په رڼا یم، مین ستا په تورو نه یم، که کافر که مسلمان یم، خو یم ستا د نورو نه یم. غني خان د جمال فلسفه په دې ځای کې بیانوي، په کوم انداز وایي چې الله دا سپوږمۍ تاسو وینئ د 14مې سپوږمۍ ده، وایي چېرې دا که هلال پیغام د نور د خندا د رڼا نه وي، وایي چېرې د سپوږمۍ دا راخته بې مقصده یي، بې معنی یي، یعنې معنوي نه یي، دا موږ له څه پیغام نه راکوي ستا د طرف نه. کم پیغام؟ د رڼا یعنی د نور، د خندا، د خوشحالو او د رڼاګانو. چیرې زما بنده یعنی د دې سپوږمۍ چې څوک خالق دی، نو هغه د خپلو بندګانو ته د سپوږمۍ په واسطه باندې کم پیغام ورکوي چې ای زما بندګانو، زه تاسو خوشحاله ساتل غواړم، زه تاسو خوشحاله لیدل غواړم. ای زما بندګانو، تاسو که هر چا زمانه یرولی یی، تاسو که هر چا زمانه زغلولی یی، خو زه غواړم چې تاسو دې خوشحاله او تاسو سره دې علم وي، تاسو سره دې هنر وي، او د دغه علم او د هنر په رڼا کې تاسو خپل ژوند په دې ځمکه باندې ښایسته کوئ، او دا زه غواړم. الله فرمایي نو کو هلال پیغام د نور د خندا د رڼا نه وي، کو د دې مقصد نه وي بغیر د رڼا نه، که نه لکه څنګه چې موږ وایو د شپې سپوږمۍ راوختله، نو کو د دې دغه بل مقصد نه وي چېرې دا بندګان د خپل رب سره مینه وکړي، دا بندګان زړه خپل رب له ورکړي، نو بیا خو ما ته غوره توره شپه ده ډېره غوره د هلاله. ما ته د دې سپوږمۍ د رڼا نه او د دې سپوږمۍ د راختلو نه ما ته خو تکه توره شپه بیا غوره ده. او که د ژوند مقصد بل نشته بس جړل دي سوځېدل دي، نو دا خپل جوش په بیرته واله، دا خپل هوش په بیرته واله. زمونږ مذهبي مشران چې دي او روحاني استادان چې ورته مونږ وایو که نه، نو هغه ژوند د یو عذاب ګڼي، د سزا نتیجه یې ګڼي. نو غني خان وایي که دا ژوند بس د دې مقصد جړل دي سوځېدل دي چې مونږ به جاړو سوځو به چې خدای څه به کېږي څه به کېږي، نو بیا خو کوم دا جوش چې دې راکړی دی ستا د مینې دپاره، او دا کم هوش چې دې راکړی دی، نو دا په بیرته واله. ولې؟ زه پتنګ ستا په رڼا یم، مین ستا په تورو نه یم. زه خو کو په تا باندې پتنګ شوی یم، یعنې ځکه ځان په تا سوځم، ما د خپلو خواهشاتو اتباع پرېښې ده، ما مخلوق یعنی د مخلوق سره مینه پرېښې ده، نو دا ځکه چې زه ستا په رڼا باندې پتنګ شوی یم، ځان سوځم. د الله په ذات کې رڼا ده، او هم دا رڼا د انسان زړه ځان ته راکاږي، خو کوم انسان چې هغه انسان وي یعنی حیوان نه وي. کله چې انسان وي د ښکلی څیز وویني، د زړه پای ښکلي څیز ورشي، بیا ورته پته ولګي چې یاره دا ښکلی څیز به چا جوړ کړی، نو د ده زړه بالواسطه د څیزونو په خالق باندې راشي. او دا فلسفه غني خان د جمال دا فلسفه چیرې مونږ کائناتو ته وګورو، په کائناتو کې چې کوم حسن دی او په دې کائناتو کې چې الله کوم حسن سلوک د خپلو بندګانو سره کړی دی او کول غواړي، نو د دې مقصد څه دی؟ غني خان دا فلسفه د خپل ځان نه بیان کړي، دا د خپل ځان نه بیانوي،
بلکې غنی خان دا فلسفه د قرآن پاک نه راغستې ده او قرآن پاک دا فلسفه په کومو لفظونو کې بیانوي. نو کله چې نوح علیه السلام خپل قام بیدارو او د خپل مذهبي او د سیاسي مشرانو نه راشو کو، کومو مشرانو چې قام د الله نه ډیر لري بولو، نو بیا وته د الله تعالی جمال بیانوي. نوح علیه السلام په دغه سوره نوح کې ډیر جمال بیانوي د الله تعالی چاته، هغه قام ته چې الله پریخو، څوک چې د الله نه لري تلیو. نو څه وي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، څنګه تاسو پیدا کړی او بیا وته د دې سپوږمۍ په حق لسوي. الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، تاسو دام نویني چې الله تعالی دا واسمانونه څنګه درجه په درجه باندې جوړ کړی دي، پیدا کړی دي. پیدا کړو نو بیا پکې زمونږ د پاره سکه خودل. وجعل القمر فيهن نورا، دا سپوږمۍ چې تاسو یې نه دای پکې روخانه کړه. ټیک شو. وجعل الشمس سراجا، او نور پکې دیوه کې خودله. کچری نور نه وي دا به تکې تورې تیرې وي، کچری سپوږمۍ نه وي شپه به تکه توره تیاره وه. نو دا نور او دا سپوږمۍ، نور ټولې تیارې وزغلې، سپوږمۍ شپه روخانه کی. نو دا د څه دپاره ده؟ دا صرف او د دې دپاره ده چې انسان یعنی بنده چې دی د په خپل رب باندې او دغه په حسن سلوک باندې مین شي او د خپل زړه صرف الله لور کې. لکه غنی خان چې ورته وایي چې زه پتنګ ستا په رڼا یم، مین ستا په تورو نه یم، که کافر که مسلمان یم خو یم ستا د نورو نه یم. نو لعنت دي شي په هغه انسان باندې چې هغه په کائناتو کې جمال وویني او د کائناتو نه مستفید کیږي او د الله نشي، د الله نه علاوه خپل زړه بل چاله ورکي. نو غنی خان دغه خبره کوي چې دا سپوږمۍ زمونږ څه ده؟ دا پیغمبر دی.